الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 285 پڑھیں گے وای و انشاءاللہ اللہ تعالی مونږ ته د دې وینا او د باندې پوهه او د باندې عمل کولو توفیق راکړي، آمین. دا د سورۃ بقره آخري 2 آیاتونه دي. په احادیثو کې د دې ډېر زیات فضایل راغلي دي او د کې دعا هم ده. الله تعالی دا دعا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې امت لپاره قبول کړې ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، بخاری شریف حدیث ده، چې څوک د شپې دا 2 آیتونه وایي نو دا به د لپاره کافی شي. همدارنګه بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي چې د عرش د لاندې چې کوم خزانه ده دا 2 آیتونه ماته د هغې د خزانې نه راکړي شوي دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی اسمان ته وخېجاو نو الله تعالی 3 تحفې ورته ورکړې. څنګه چې ملمه لاړ شي چېرته څوک تحفه ورکوي نو په هغې 3 تحفو کې یو 5 منځونه وو د ورځې او یو د سورۃ بقرې د آخري 2 آیتونه دي او یو د دې امت یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو د پاره چې توحید ولوي شرک نه کړي نو کبیره ګناهونه به الله دې ته معاف کړي. الله دې موږ تاسو ګناهونه معاف کړي. الحمدلله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، یو جبرائیل اسلام سره ناس تو رسول الله صلی الله علیه و سلم جبرائیل اسلام هم راغلو. په دې وخت یو دماکی आवाज وشو په اسمانونو کې، یو فرشته راغله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل اسلام فرمایل چې دا 2 هغه شیونه دي چې د نمخ کې چاته نو ورکړي شي او دا هغه فرشته ده چې د نمخ کې زمکه ته نه راغلي. هغه یو سورې فاتحه او یو د سورې بقره د آخري 2 آیاتونه دي. بهترین آیاتونه دي د امت لپاره، بهترینه تحفه ده موږ تاسو لپاره. ان ټول قران کریم ډېر لویه تحفه ده چې الله نازل کړی دی په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې الله موږ ته را لګل د پیغمبر په حساب د لوی تحفې دي. په دې کې به ځنه مخصوص خزانه دي. خزانه دا د خزانو نه یو خزانه ده که یو سړی په دې باندې عمل وکړي دا زده کی دا وای او الله تعالی نه خپل مشکلات لری کول غواړي. بل حدیث مفهوم دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا قبول دعا ده، دا دعا قبول شوې ده، دا قبول ده. یو دعا چې الله خو خپل بندگانو ته چې داسې اوایي نو دا وسنګ نه وي قبوله او بیا وعده وي به تحفه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره. بهرحال تاسو زده کړئ دا آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بما په هغه شی باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الیه هغه طرف ته ان قران کریم. اول مؤمن په دې قران باندې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او دا ډیره غټه خبره هم ده او دا ډیره ضروری خبره هم ده چې یو شی دعوت ورکوه خلکو ته خایا بیانوا تلاوت کوه نو په هغه باندې اول مؤمن چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. کې به نور اعتراضونه دي د کفارو هغه اوس دی وخت بیان نه دی خو بهرحال اول مؤمن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. من ربه دا غدرب طرفنا والمؤمنون او ټول مؤمنان هم ټول مؤمنان کلون دا ټول آمنا ایمان راوړی دی بالله په الله و ملائکته او داغه په فرشتو باندې او کتبه او داغه په کتابونو باندې او رسله او داغه په پیغمبرانو باندې. دا څلور شنو باندې زموږ ایمان دی. اصل کې ایمان د پاره شپږ شیونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی او هغه کې یو اخرت ته او یو خیر او شر فیصله د الله په لاس کې دي او هغه ډیره ضروری خبره ده. خو دلته هغه څلور شیونه دي چې هغه واضح دي ښکاره دي لیدې شي او هغه 2 شیونه لیدې نشي بلکې هغه د ایمان سره تعلق لري زړه سره. بهر حال څنګه چې موږ په خپل دغه کې وایو چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله ایمان راوړل د ټولو فرشتو ټول مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول بیا نور مسلمانانو په الله او دغه په فرشتو او دغه په کتابونو او دغه په پیغمبرانو. لا نفرق موږ فرق نه کوو جدایي نه راولو بین احد په منځ یو کس کې من رسله دغه د پیغمبرانو نه چې کني نیم منو نیم نه منو. لکه يهوديان عیسی علی السلام نه مانی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مانی عیسایان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مانی او باسته د څوک د الله زوی وای نعوذ بالله څوک یو څوک بل څوک مونږ وایو چې نه
دا ټول د الله پیغمبران دي، ټول الله را لګري دي، ټول یو دین دی او ټول د الله تعالی معصومین دي او ټول دا دعوت ورکړی دی چې لا اله الا الله، الله نه علاوه بل اله نشته. په دې کې موږ فرق نه راول. دین علاوه تفصیل په تلک الرسل کې تیر شوی دی. بعضو تعالی تعالی یو شی کی فضیلت ورکړی دی، بعضو تعالی بل شي کی چا سره الله خبرې کړي دي، څوک الله اسمان ته خجولی دي، چا تعالی تعالی هوا په مسخره کړي او چا تعالی پیریان مسخره کړي دي وغیرہ. نو موږ فرق نه کوو، ټول پیغمبران دي، ټول منو، ټول باندې موږ ایمان راوړل. وقالو دی وای سمعنا موږ واوریدل واطعنا او منله. د مقابله کې په سوره مؤمنون کې راځي چې دا کاغه چې دی يهوديان دی ویلي سمعنا وعصينا و مورده خو منوینا. دا واوري سره اونمني د يهوديانو عادت ته. د الله د يهوديانو صفت بیان کړی دی په دې قرآني کریم کې. او مؤمن چې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وي دی وسنګ وي و مورده او منله. بس چې الله خبره واوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم واوري بس مونږ ومنله. دا صحابه کرامو بهترین ایمانو. او بیا د دې مؤمنانو که داسې شي نو به دینه غټه خبره بلشتنه الله دې موږ تاسو هم داسې کی، الله دې موږ ته دغه صفت راکړي چې موږ ووایو چې سمعنا واطعنا وامر الله. یعنی تاسو سوچ وکړئ چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اکثر عبادتو دا پوښتنه نه ده کړې چې دا فرض دی سنت دی دا څنګه دی، خو چې بس رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوم عمل کو بس هغه به کو، بس هغه به کو، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی بس یې کوم. همدغه رنګ د الله حکم بس موږ ومنو. غفرانک تا مغفرت ته، یعنی موږ غواړو ستا مغفرت ربنا یې زموږ را موږ ته ستا مغفرت پکار ده. بس تا وویل موږ ومنله، موږ یو شی غواړو تا نه څه شي دی هغه ستا مغفرت. او چا ته چې مغفرت وشي دنه غټ انعام خوشته نه به دا خو یقیني جنتی شو، د الله ملګری شو، د ټول دا کامیاب شو. بس دغه چې عمر خو به د مرګ نه بعد شروع کیږي، د دنیا کې اوسره امتحان یو څو شپې دي. د باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عابری سبیل د لار د لکه څنګه چې سړی دلته یو چرته روان دی لارې کې سوري ته دمه کوي، د دنیا داسې دمه ده. دا یو څو وخت موږ تیرو دلته بیا وزوس نو چې سړی الله معاف کو بس ختم شو خبره. و الیک المصیر و الیک او تا طرف ته المصیر واپس کېدل زمونږ دی، الله موږ به تعالی درځو نو موږ معاف که موږ صاف ستر که چې موږ تاسو درشو. بیا د پسې رستنی آیات کې نور دعاګانې دي چې الله تعالی قبول کړي دي ان شاء الله به سبا او بهترین آیاتونه دي، بهترین خزانه ده او بهترین تحفه ده د الله تعالی د زده کوي او وايي دعاګانې دي سره وغواړي الله ته نږدې شي د سره د قبول شي دعاګانې دي. الله دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل راکړي، موږ هم په خپل دعاګانو کې یادوي استادان. الله دې موږ د دنیا او د آخرت هر مشکل نه بچ کړي. استاد دې معنا بیا زده کوي. آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بما په هغه شی باندې انزل چې نازل کړي شوی دی ان قرآن کریم باندې الیه د هغه طرف ته ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طرف ته من ربه د هغه د رب طرفنا والمؤمنون او ټول مؤمنانو کلن ټول آمن ایمان راوړی دی بالله په الله باندې و ملائکته او دغه په فرشتو باندې و کتبه او دغه په کتابونو باندې و رسله او دغه په پیغمبرانو باندې لا نفرق مونږ فرق نه کوو مونږ جدای نه راولو بین احد په منځ یو کس کې من رسله د پیغمبرانو د اغنا چې کني نیم منو نیم نه منو. وقالو او دی اولی سمعنا مونږ واورید او اطعنا او اطاعت مکړو او منلا غفرانک بخنه دستا اني مونږ بخنه غواړو ربنا اے رب زمونږ ستانه مونږ تانه بخنه غواړو یا الله زمونږ بخنه هم وکا. و الیک المصیر او تا طرف ته واپس کېدل دي. الله دې موږ تاسو باندې دعاګانې قبول کړي، آمین.